یاره نه پوهېږم دا زما بچي ته نه پوهېږم عصمت ته چې دا څو ورځې کور ته نه دی راغلی بس ټوپک هم په مټ ګرځوي کله یې خوا کله دې خوا د دې په مقصد نه پوهېږم چې ته چیرې ځې کومې خوا ته ورک یې لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. بچی ښې خیر طبیعت دې ښه دی بابا؟ زه درته وایم چې دا څو ورځې زه په تشویش کې اچولی یم 3-4 ورځې کېږي د کور نه ورک یې ټوپک دی په مټ کله په یوه ځای کله په بل ځای وهلکه وایم چې دومره حال خو وایه چې زه دغه خوا ته لاړم. بابا ما ته اجازه وکړه بابا زه تا نه اجازه غواړم. زه درته وایم چې تا ته بیخي اجازه نه کوم دا خبره نوره ما ته ونه کړې اجازه راته وکړه. خیر دی بابا ما ته اجازه وکړه بابا ځکه چې زه دا حالات نور نشم زغملی بابا دا حالات د زغملو وړ نه دي بابا. زه درته وایم چې د زغملو وړ نه دي دا منم خو زه اجازه نه درته کوم. بابا زه دا حالات نشم زغملی بابا دا حالات د زغملو وړ نه دي ځکه چې دا ټول ښامار زموږ په وطن راغلی زموږ وطن اشغال کړی بابا دا زور کافر زما بچیان زما خویندې زما میندې زما علما کرام په بېرحمانه توګه په شهادت رسوي بابا سبا تمام په کور کې په بستره کې په شهادت رسوي بابا پرېږده چې په سمجر کې ورسره شهید شم پرېږده چې په سمجر کې مې په شهادت ورسوي بابا. وایم چې ګورې خبرې ته غوږ نیسه په دې دی نه یم چې ته به شهید شې په وطن باندې هر څوک ځان ورکوي سر ورکوي په دین باندې جنګېږي وایم چې ته نه ورسره رسېږې نه ورسره رسېږې دا خبره مه کوه بیا ته پوهېږي په د یوه شجوره یوه کلشینکوف باندې به ته څه وکړي 8 کفري هېوادونه افغانستان ته راغلي دي تایرې ورسره دي ټنګونه ورسره دي دوربانونه ورسره دي مالي کومکونه ورسره دي او ته لا لاړ بسې خپل ځان به شهید کړې دی ته به توان ونه رسوې. ګوره بابا بابا زه د الله په لاره کې جهاد کوم زه د الله د رضا په خاطر جهاد کوم د خپل ناموس د عزت ساتلو په خاطر جهاد کوم بابا. زما سره یو دا کلاشینکوف نه دی بابا چې زما سره یو دا کلاشینکوف دی زما سره د الله مرسته د الله نصرت را سره دی علما کرام او مجاهدین ورونه را سره دي بابا. بابا بله مهمه خبره دا ده بابا چې ما ته مې مور هم اجازه کړې ده. خیر دی بابا احمده هم اجازه راته وکړه. احمده مور اجازه درته کړې؟ هو بابا مور مې بالکل اجازه راته کړې ده. مور اجازه درته کړې؟ هو بابا. بچې الله پاک ته زه ډېر کم راغلی یم چې زما ښځه دغې ته اماده شوه چې د اسلام او د وطن په مخ کې ځان قربان کړي. زه خو لا ساړی یم ما باید ډېره قرباني ورکړې وای. بچې د یوه خبر درته کوم اجازه درته کوم چې لاړ شې خو ګورې الله ته مې تر مخه ور ونه لېږې د شهیدانو د یتیمانو د کونډو د رنډو ګوره د دغه وینې سره خیانت ونه کړې لاړ شه جهاد وکړه په دې دې نه یم چې شهید به شې خو باید تر مخه مې الله ته ور ونه لېږې. بابا بابا ته بالکل بېغمه شه بابا د شهیدانو قربانۍ به نه ضایع کېږي بابا ته بالکل بېغمه شه بابا. خو نن زه ډېر خوشحاله یم بابا چې تا ما ته اجازه راکړه او دا جهاد په تا هم ورځان دی بابا موږ او تاسو باید ټول دا جهاد وکړو. بچې لاړ شه دا جهاد په هر چا فرض دی دعا درته کومه الله د دا کفار مات کړي الله د زمونږ د خوار غریب وطن د دغه کفارو د منګولو نه خلاص کړي موږ وطن اشغال کړه. زما دعا دی درته بچې. بابا زه هم ستا غوندې د غیرتي پلار زوی یم بابا چې تا ما ته اجازه وکړه بابا نو زه هم له تا سره 2 وعدې کوم بابا 2 وعدې. د څه شي وعدې؟ یوه وعده مې دا ده بابا چې یا به د خپل سر په تلي کې درته راوړم بابا او بله وعده مې دا ده بابا چې یا به د ازادۍ بیرغ درته راوړم بابا د ازادۍ بیرغ. ځه بچه الله دې خوشحاله. نه تنگ د زندګیم نه کور نه چا شړلی نه تنگ د زندګیم نه کور نه چا شړلی زیم فدای زوانا
زیم فدای زوانا په مینا راوتلی نه تنگ د زندګیم نه کور نه چا شړلی نه تنگ د زندګیم نه کور نه چا شړلی پزان پوری تن یم کوم د دین خدمت ټوټي چکړه مخ پر ځان بس دا زما جرأت ټوټي چکړه مخ پر ځان بس دا زما جرأت د خدای په عشق ډیرا د خدای په عشق ډیرا زړه یم زړېدلی نه تنگ د زندګیم نه کور نه چا شړلی نه تنگ د زندګیم نه کور نه چا شړلی زه یم فدای ځوانا زه یم فدای ځوانا په مینا راوتلی نه تنگ د زندګیم نه کور نه چا شړلی مبارک مو افغانانو استقلال راغله زمونږ اسمان د بیا د فتح سپین هلال راغله زمونږ اسمان د بیا د فتح سپین هلال راغله مبارک مو افغانانو استقلال راغله زمونږ اسمان د بیا د فتح سپین هلال راغله زمونږ اسمان د بیا هلو ګلدونډیا ته راشه کاڼه چې مبارکي را سره ورکوله سر راشه ډېره د خوشحالۍ ورځ ده که خیر وي بس سمه ده دلته درته ولاړ یم السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ ته کړه په خیر طبیعت ښه دی مبارکي هم درته وایم د ازادۍ ورځ راته دې مبارک شي خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ الحمدلله الله دې نه ژوندی لري بلکې ټول افغان ولس ته دې مبارک ډېر الحمدلله شکر الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو هغې قربانۍ او د وینو رنګ یې راوړ دا د فتح او ازادي راته پیدا شوه آفرین دینی په دوی میاشتې کلاشینکوف یې امریکا ماته کړه لیوانیه عجیبه خبره دې وکړه ټوپک که وړوکی و دوی سره ایمان غټ ایمان ورسره و په ټوپک کې ازادي نه بلکې په ایمان سره په لوی ایمان سره یې ازادي ترلاسه کړه او بله دا خبره چې هغه تا خو د یاد نه رانوتلی ما ته د دادا را یاد کو دادا یادوي او هغه درته راځه چې هغې ته مبارکي ورکړو راځه چې ورځو خوشحاله به شي خوشحاله دادا ستړی مه شي مبارک 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 زه ستړی مه شئ تاسو دې هم مبارک وي ټولو ته دې مبارک وي ما ته ژړا رسېدې کړم ګلینده ژړا مې نه تم کېږي ولې دادا ولې ژاړې نن خو د خوشحالۍ ورځ ده د شکر ورځ ده چې فتح او ازادي ترلاسه شوه وایم دې ته نه ژاړم خو ما د خوشحالۍ اوښکې را روانې دي او د غم اوښکې م را روانې دي د خیر سره دواړه مې نه پرېږدي ولې بچه زما بچی جو احمد ما سره دوه وعدې کړې وې د څه شي وعدې دادا در سره کړې وې وایم چې دا وعدې کړې وې چې زه به یا د ازادۍ بیرغ درته راوړم او یا به خپل سر په تالي کې درته راوړم دادا اوس یې وایم چې یوه وعده یې پوره نه کړه وایم چې ګوزنډیه په دې نه یم خفه چې زما احمد به شهید وي او دا اجازه مې ورکړې وه شهید دي ما ته یې مسیر نه دی معلوم خلک ورځي د فدایانو قبرو باندې ګلان اچوي د شهیدانو مزارونو ته ورځي ګلان باچوي زه به څنګه نه ژاړم کومې خاورې ته یې وژاړم نه ژوندی معلوم دی نه یې مسیر معلوم دی په ما باندې دوه اوښکې را روانې او د هغه مې ډېر خوشحاله خبره ته ورکړې دا احمد خو ډېر مخلص انسان و هغې خو د اسلام او د دې وطن د دې ملت د خلکو دپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي وایم چې قربانۍ ورکړي اوس وایم چې څه سو زما احمد څه سو
چې الله ته مې مستوره ور ونه لګي. نه ولې به دې ورلګي دادا اول مو درته ځکه نه وې ما ویل چې داسې دی چې زړه دې ودرېږي خو ځان به دې ټول کنټرول کې احمد زوی دې ژوندی لکه دې الله رساوي. زما احمد ژوندی دی ګورځینډیا ژوندی زما احمد ژوندی دی. کنه ژوندی وا احمده وایم چې غار وکړه چېر دی که شهید یې غار وکړه که ژوندی یې غار وکړه. وایي چې مولان وایي چې شهید دي ژوندی دی ته چېر دی وا احمده ما ته غار وکړه. احمده بچیا کوم ځای کې ما ته غږ وکړه وایم چې دادا دا دی سترګې دې روښانه احمد زوی مو درته راوستو. دادا ستا احمد زوی ژوندی دی احمده بچیا او زه راغلم دادا ته ژوندی یې. زه ژوندی یم دادا. احمده بیرغ راکړه چې ښکار یې کړمه. په دغه بیرغ باندې ډېرې فدایانو حافظانو علماو قربانۍ ورکړې دي. زار مو کړله تنکۍ ځوانۍ بیرغه ورپه سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغه ورپه سر پورته کوه د خپلواکۍ بیرغه ورپه. بچیا راځه السلام علیکم ازادي دې مبارک شه. بچیا زه په خپل بچي باندې نازېږم. ما مې چې داسې دي چې الله ته مې مختوری ور ولېږې اوس ډېر خوشحاله یم. یو خو په افغانستان کې اسلامي نظام راغی بل په دې خوشحاله یم چې د کفارو نړۍ ماته شوه او بل په دې خوشحاله یم چې د کونډو رونډو د یتیمانو وینو رنګ راوړ. بابا ما له تا سره دوه وعدې کړې وې بابا. یوه وعده مې دا وه بابا چې یا به د خپل سر په تلي کې درته راوړم بابا او بله وعده مې دا وه بابا چې یا به د ازادۍ بیرغ درته راوړم بابا. بابا نن ستا احمد په ډېر بریالیتوب سره راغی. بچې وایم چې ډېر خوشحاله. بچې دا یو ټوپک خو د تا دی دا بل ټوپک د چا نه راوړی بچې؟ بابا دا هغه ټوپک دی بابا چې تا ما ته اجازه نه راکوله چې په دې ټوپک د دې کفارو سره مقابله نه شي کولی. دا مې خپل ټوپک دی بابا. دا بل او دا بل ټوپک بابا دا هغه ټوپک دی بابا چې کفار به زموږ په کورونو رادننه شول او زموږ په کورونو کې به زما بچیان زما خویندې زما میندې او زما علما کرام په بېرحمانه توګه په دې ټوپک په شهادت رسول او نن دا ټوپک د دوی څخه په غنیمت کې راپاته دی. احمده بچې دا بیرغ راکړه. وایم چې په دغه باندې ډېرې زموږ د افغانستان ولس فدایانو حافظانو علماو خلکو قربانۍ به ورکړي دي. دا زموږ هغه بیرغ دی چې په ټوله نړۍ کې به رپېږي. نعره تکبیر الله اکبر